الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت د نخو دا بیان او هغه علامات چې هغه د قیامت ته رانږدې کېدو یا د قیامت په رانږدې کېدو باندې دلالت کوي. د دې بیان د مبارکه سلسله او د دې درسونو د سلسله تقریبا څه د پاسه کال مخکې موږ شروع کړې وه او ډېر د تفصیل سره هغه نښې موږ بیانې کړي. اوله کې موږ هغه نښې بیانې کړي چې هغه واړه علامات دي او راښکاره شوي، او بیا هغه واړه علامات چې هغه لا نه دي راښکاره شوي، او په هغې پسې بیا موږ غټ علامات شروع کړو چې هغه قیامت ته بلکل نږدې دي. نو هغه غټو علاماتو کې موږ څو ذکر کړي وي؟ 8 ذکر کړي وي. یو دوه نښې پاتې دي، هغه به انشاءالله نن ذکر کوو. نو دا اختتامي بیان دی په دغه سلسله کې. اخرنۍ نښه موږ دا ذکر کړې وه چې کعبه به ورانه کړی شي، اگر که دې کې اختلاف دی موږ وي، خو یو قول دا دی او دا مشهور قول دی چې دې ټیم کې به کعبه ورانه شي وي کله چې دا سیلۍ راشي، هغه نرمه او پسته سیلۍ، او د مؤمنانو نه ساه واخلي، نو بیا به کعبه ورانه کړی شي. د هغې نه بعد بله نښه هغه دا ده چې په 3 ځایونو کې به خسوفات واقع کېږي. خسوفات دا د خسف جمع ده، او خسف په عربۍ کې څه ته وایي چې کله داسې وویلی شي چې دا ځای خسف شو، یعنی ذهب فی الارض، په ځمکه کې ننوتو. نو معنی دا شوه چې په ځمکه کې به په 3 ځایونو کې داسې واقعات راځي د الله په اذن سره چې ځمکه به ننوځي دننه. دا 3 خسوفات به واقع کېږي، او په دې باندې دلیل په صحیح مسلم کې دی. د حذیفه الغفاري رضی الله عنه دا روایت موږ څو پیرې ووي چې اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ پسې راغی او راووتو جومات ته، موږ د یو بل سره خبرې کولې. وی راته وایي چې تاسو څه خبرې کوئ؟ ما ورته وایي چې موږ ورته وایي چې موږ قیامت رایادو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات. دا قیامت دا وخته پورې نه راځي چې څو پورې تاسو 10 نښې نه یې لیدلې. په دغه 10 نښو کې یو دا ذکر کړه و 3 خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. 3 ځایونو کې به خسف واقع کېږي او ځمکه به ننوځي. 3 ځایونو کې به دا کار کېږي. یو په مشرق کې، د کوم طرف نه چې نور راخیږي، وخسف بالمغرب، او یو د مغرب طرف ته، کوم طرف ته چې نور پرېوځي، وخسف بجزيرة العرب، او جزيرة العرب چې ورته وایي، په دې علاقه کې هم خسف کېږي. یو حدیث کې داسې راځي، ام سلمه رضی الله عنها روایت دی او امام طبراني راوړی: سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زمانه بعد، یعنی زه به نه یم په دنیا کې، او دا کار به کېږي. یو خسف به واقع کېږي په مشرق کې، ځمکه به ننوځي هلته دننه به ځي، او یو په مغرب کې، او یو په جزیرة العرب کې.
نو ام سلمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله دا خسف به په دې ځمکه باندې راځي او په موږ کې به نیکان خلک ومي نو دا څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یاو چې کله خباثت ډیر شي فسق او فجور عام شي نو بیا عذابونه راځي اگر که نیکان خلک ومي د دې نه دا موضح کېږي چې یعنی دا قسمه نښې چې الله راښکاره کوي نو د دې دلاسې چې دین به ختم شوی هغه موږ سره مخکې خبره تېره شو تېر شوي درس کې چې مؤمنان به کله ختم شي چې کله سیلې راشي دا سیلې او هوا چې کله راله خو مؤمنان ختم شو که نو موږ دا خبره ذکر کړې چې په ځمکه باندې به داسې څوک نه وي چې الله الله وایي بلکل به ختم شي مؤمنان او دغه بیا د دې امت انتها د هغه امت چې کومو دا دعوت قبول کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی انتها دغه ده نو ځکه به الله سبحانه وتعالی دا قسمه نښه راښکاره کوي بعضو علماو دا خبره کړې ده وایي جي دا خسوف چې دي دا درې ده راښکاره شوي دي خو دا قول بعض علماوی په دې باندې اتفاق دی چې دا کمزوری قول دی صحیح خبره دا ده او د جمهور اهل علمو دا رای ده چې دا نښې لا نه دي راښکاره شوي وجه دا ده چې دا نښې چې دي د هغه لسو نښو کې دي چې کومې به قیامت ته نږدې راځي نو څنګه دا نښې راښکاره شوي صحیح ده چې د ځمکې په بعضو علاقو کې داسې شوي دي دا خو شوي دي تاریخ روالی شوي په یو علاقه کې چې د ځمکه ننوتې ده بل ځای کې په خلکو ځمکه ننوتې ده په بل ځای کې ځمکه شلېدلې ده خلک پکې دننه تلي او صحیح ده خو دا چې کوم دي دې باره کې دا خبره یاده کوي چې دا به عامي او دا به داسې ځای نه رانیسي چې وړوکې وړوکې ځای به رانیسي نه بلکې دا به ډېر پراخه ځایونه به دا رانیسي چې مشرق کې کله خسف وشو ځمکه ننوځي نو دا به داسې معمولي ځای نه وي دا به دنیا داسې په ځمکه ننوځي دغه شان به په مغرب کې دغه شان په جزیرة العرب کې نو دا داسې که څوک تاریخ راوالي او د معمولي ځایونه رایادوي چې یاره پلاني ځای کې دا شوي پلاني ځای هغه خو شوي دي خو دا چې کوم ذکر کېږي نو دا به عامي او په پراخه علاقو کې به وي پراخه ځمکې به رانیسي ډېرې ځمکې به رانیسي چې معمولي به نه وي دا ځکه چې دا د قیامت رانږدې کېدو اعلان دی د دې نه بعد به صرف یو نښه پاتې ده بس نو دا خبره ورسره یاده ساتئ بله خبره منګه دا خبره ذکر کړې وه چې کله مهدي لاړ شي چېرته مکې ته وتښتي او د هغه سره د هغه ملګري لاړ شي نو په هغه پسې به یو لښکر یا دې تفسیر په هغه پسې به یو لښکر ځي دا لښکر به دوی دې دپاره ځي چې دی راګیر کړي دې لښکر سره به څه وشي په ځمکه به ننوځي هلته به خسف کړي هغه ګورې دا نه دی مراد دی ګورې بعضو علماو که ذکر کړی خو دا قول کمزوری دا قول انتهایی کمزوری لږ نه وجه دا ده چې هغه نښه د امام مهدي ده په امام مهدي پسې بیا دجال راوته دی او عیسی علیه السلام دی او یاجوج ماجوج دی او نور به د مغرب نه ډېرې نښې دي په منځ کې دا نښې چې دي د درې خسفه چې به کېږي د قیامت ته بلکل نږدې دي او هغه خو د امام مهدي په وخت کې ده هغه د امام مهدي په وخت کې داسې شوي نو ځکه دا خبره یاده کوي چې هغه جدا واقع ده او دا جدا علامات دي هغه د دې سره تړل یا ګډوډ کول نه دي پکار ښه د دې علاماتو په باره کې د دې علاماتو په باره کې ډېر تفصیل نه دی راغلی یا د دې نښې په باره کې د دې په باره کې ډېر تفصیل نه دی راغلی
چې د دې تحدید شوی د ځي بس داسې ولې مشرق کې به کوي مشرق کې کوم ځای کې الله اعلم مغرب کې به کي کوم ځای کې الله اعلم جزیرة العرب کې به کي کوم ځای کې الله اعلم خو دا یقیني خبره ده چې دا قیامت ته نږدې دي او د غټو نښو کې دا نښه ده بل دلته دا خبره هم سړی چې دا به یو ځای کېږي یعنی په یو ځای به مشرق او مغرب او جزیرة العرب کې د ځمکه ننوځي او آبادیان به پکې ننوځي او خلک به پکې ننوځي نه الله اعلم موږ ته پته نشته دې باره کې څه نه دي راغلي چې دا به په یو ځای کې کېږي او که نه جدا جدا به کېږي او کم یو به مخکې کم یو به وروستی د دې باره کې څه دلیل نشته او چې دلیل نشته نو موږ پکې بیا ډېرې خبرې نشو کولی والله اعلم اخرنۍ نښه بلکل په ځمکه باندې به څوک نه چې لا اله الا الله وي بلکې څوک به داسې وي نه چې دا عقیده لري نو دا ځمکه به هسې مرداره پاتې شي چې په ځمکه باندې داسې څوک نه چې لا اله الا الله وي او نه د عقیدې ولا څوک وي خو ځمکه مرداره پاتې شوه که نه جزیرة العرب دی او که د نورې علاقې دي ټول نو الله سبحانه وتعالی به بیا امر وکړي یو اور به راوځي د یمن نه او خلک به شړي د شام ځمکې ته هلته به یې راجمع کوي او خلک به تښتي د دې اور نه چې یاره دا اور سوځوي دا اور راباندې مرګ راولي نو دوی به تښتي او ټول به هلته جمع کېږي شام طرف ته به ځي په دې باندې ډېر دلایل دي یو دلیل هم دقه د صحیح مسلم دا حدیث دی چې ما ذکر کړو د حذیفه الغفاري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قیامت دا وخته پورې نه راځي چې څو پورې تاسو لس نښې نه یې لیدلي وآخر ذلک نار تخرج من اليمن او په دغه لسو نښو کې اخرنۍ نښه دا ده چې اور به راوځي د یمن نه تطرد الناس الى محشرهم او دا خلک به شړي هغه ځمکې ته چې په کوم ځای کې به د خلکو حشر کېږي الله ته الله ته چې خلک په کوم ځمکه راجمع کېږي دا خلک به ټول هلته شړي په یو روایت کې داسې راځي ونار تخرج من قعر عدن عدن علاقه چې کومه ده یمن کې وایي د هغه ځای نه به دا اور راوځي د هغې د ویښ نه د عدن د کته جړلې نه د ځمکې د ویښ نه به دا اور راوځي او خلک به شړي دا په صحیح مسلم کې دا روایت دی او په روایت کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله امام ابو داود راوړی نورو کتابونو کې هم شته چې دا اور به د خلکو سره رواني تبیت معهم اذا باتوا وتقیل معهم اذا قالوا کوم ځای کې چې دا خلک شپه کوي دا اور به ورسره شپه کوي چې کوم ځای کې خلک دمه کوي دا اور به ورسره دمه کوي خو دا اور به د خلکو سره یې شړي به یې روان کړي به یې ټول یو روایت کې داسې هم راځي امام ترمذي راوړی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ستخرج نار قبل یوم القیامه من بحر حضرموت او من حضرموت اور به راوځي د حضرموت نه یمن کې چې کوم حضرموت دی یا د هغه دریاب نه چې کوم ته بحر ویل کېږي بحر حضرموت نو صحابه کرام وایي فما تأمرنا یا رسول الله نو موږ ته څه امر کې په هغه ټیم کې به څه کوو د بچ کېدو ځای کوم یو دی علیکم بالشام د شام ځمکې ته ځئ دغه ټیم کې تک د شام ځمکې ته پکار دی و دلته یو اشکال زړه ته راځي چې یو حدیث کې څه ووي یمن بل حدیث کې څه ووي عدن او بل حدیث کې حضرموت نو دا به څنګه راجمع کوو دا به داسې راجمع کوو ګوره یمن خو عام علاقې ذکر کړه عام ملک ذکر شو صحیح ده په یمن کې دننه حضرموت دی حضرموت یو غټه علاقه ده په حضرموت کې بیا یو علاقه ده یو ښار دی چې هغې ته عدن ویله کېږي نو صحیح شو ټول حدیثونه راجمع شو یمن عامی ذکر کو چې بھئی د اور کم طرف نه یمن نه را روان دي
حضرموت را روان دي صحیح د حضرموت علاقه ده کنه غټه په حضرموت کې بیا بالتحدید د عدن نه را روان دي نو ځکه دې حدیثونو کې څه ټکراو نشتي ولله الحمد. یو روایت کې داسې راځي چې دا اور به خلک شړي د مشرق نه مغرب ته، د مشرق نه چېرته مغرب ته. او دې حدیث کې څه و چې دا خلک به شړي د کوم ځای نه؟ شام ته به دا ټول خلک شړي. هلته ووایي د مغرب نه مشرق نه به یې شړي مغرب ته، او دلته څه وایي شام ته به یې شړي. نو جواب د دې دا دی، دې جواب داسې یاد کوي چې اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چې ټوله دنیا به راګیروي. خو مشرق یې ولې ذکر کو اول؟ ځکه چې مخکې موږ سره حدیثونه ډېر تېر شوي چې دا مشرق د فتنو ګډ دی، مشرق د فتنو ګډ دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څنګه د اور خور شي نو مشرق والا به راوشړي. د شام چې کله مشرق ذکر شي نو د مشرق په مقابله کې مغرب چې دی هغه هم دقه شام دی. مشرق علاقې ته چې ورشي او مغرب ته وګورې نو هم دقه د شام د علاقه به راځي. نو ځکه دې حدیثونو کې هم الحمدلله څه ټکراو پکې نشته. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړي چې اول اشراط الساعه فنار تحشر الناس. امام بخاری دا روایت راوړی چې د قیامت په علاماتو کې اولنۍ نښه دا ده چې اور به راوځي او خلک به شړي د مشرق نه مغرب ته. او دا حدیث هم بعضو خلکو ته په زړه کې څه پیدا کوي؟ اشکال پیدا کوي. د دې به څه جواب وي؟ نو جواب یې دا دی، معنی دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې چې هغه اولنۍ نښه چې د هغې نه بعد قیامت دی نو هغه دا ده. دا مطلب نه چې اولنۍ نښه یعنې ټول نه مخکې به دا راځي بیا به نورې نښې راځي. مطلب څه شو؟ جواب دې خبرې تاسو رسېږي. اولنۍ نښه په اعتبار د دې اولنۍ ده چې دې نه بعد قیامت دی بل نشته. یعنی دا هغه نښه ده چې ابتدا د قیامت په دې نه کېږي. نو صحیح شو که بیا په دې کې هم څه اشکال پاتې نه شو. ښه بله خبره د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا اور به د یمن نه راوځي، د عدن د ویښ نه به راوځي او خلک به شړي شام ته. په دې بل حدیث کې وایي چې د مشرق نه به خلک شړي مغرب ته. نو دا به څنګه جواب کوو؟ نو د دې جواب دا دی چې اوله کې به د اور راوځي د یمن نه، اوله کې به د اور راوځي د یمن نه. چې کله د اور د یمن نه راووتو نو په ټوله ځمکې کې به خور شي. نو چې خور شي نو بیا به خلک د مشرق نه شړي مغرب ته. نو صحیح شو که حدیثونو کې څه ټکراو پاتې نه شو. او دا خبره یاده کوي، دا قانون یاد کوي. ما بار بار دې ملګرو ته دا خبره بیان کړې م ده چې قرآن او حدیث کې ګوره چېرته ټکراو نه راځي په شرط دی چې حدیث صحیح. یو دا چې سندن کمزور ہے جدا مسله ده. قرآن یو بل سره ټکراو نه راځي. دا کیدی نشي چې یو آیت د بل سره ټکراو راشي، او دا کیدی نشي چې د صحیح حدیث او د قرآن د یو بل سره ټکراو راشي، او دام کیدی نشي چې د صحیح حدیثونو د یو بل سره ټکراو راشي. اشکال نشته الحمدلله. قرآن او حدیث کې اشکال نه واقع کیږي. الاشکال یقع فی افهامنا. اشکال زمونږ په ذهنونو کې راځي، اشکال زمونږ په عقلونو کې راځي، زمونږ په زړونو کې راځي. خو قرآن او حدیث کې الحمدلله اشکال نشته. یو سړی نه پوهېږي دا جدا مسله ده. نو اوس ته به څه کوې چې قرآن او حدیث پسې به لګیا شي؟ خو ستا عقل بې کار نه کوي. اوس یو سړی یاره دا څنګه یو حدیث کې دی چې خلک به د مشرق نه شړي مغرب ته، او بل کې دی چې د یمن نه به خلک شړي.
ورته وایه ته پې نه یې پوهه نو دې کې ګناه د حدیثونو خو نشتي که نه پوهه پې ته نه یې ګناه ستا ده لاړ شه علم وکړه ځان پوهه که چې ځان دې پوه کړو خبره به ختمه شي نو ځکه دا منکرین حدیث چې کوم دي چې دا حدیثونه منکر دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا ملحدین ومن علی شاکلتهم او څوک چې دوی په لار روان دي دوی چې په دین باندې کوم اعتراضات کوي دا ټول د دوی په دماغو کې دي سیده او دا د جهل د لاسه کوي ځکه اوس یو سړی د کل اناء ینضح بما فيه هرې کټوۍ نه هغه سره وځي چې هغې کېږي هرې کټوۍ نه هغه سره وځي چې په هغې کېږي ستا دغه علم دی نو ځکه ته دا ګډې وډې وې ورته داسې وایه ستا دغه علم دی ځکه ګډې وډې وې خو چې کوم سړی په قرآن او حدیث باندې پوه شي هغه ته هېڅ اشکال نه راځي الحمدلله خو بعض لکه دا چې وایي دوی په شان دغه دي وایي چې هره مسله چې قرآن او حدیث کې نشتي نو ته به ورته یې لکه څنګه وایي لکه منګک چې دغه ته وځي ولیږي غوړو ته نو څه به کې او چې منګک ولیږي ګبین ته نو بیا به څه کې او که دا منګک کوهي ته ولیږي نو بیا به څه کې او که یو سړی په شیشه باندې استنجا کوي نو دا جایز ده که نه جایز جاز کې چې یو سړی روان وي نو لمونځ به کوي که نه به کوي په ټلیفون باندې نکاح تړلی کېږي او که نه تړلی کېږي دا مسلې برابر وایي دا شته قرآن او حدیث کې نو دې دوه جوابه دي یو ورته وایه تا د کوم ځای نه زده کړي زه صحیح شو لږ ساعت له ما هارومنو تا دا مسلې د کوم ځای نه زده کړي وایي جي موږ سره خو الحمدلله فقه ده موږ سره څه دی فقه د امام صاحب ده نورې د امام صاحب په وخت کې جاز وشو سوال دا دی د امام صاحب په وخت کې جاز و د امام صاحب په وخت کې ټلیفون چې نکاح پې تړلی شي نو تا د کوم ځای دا مسلې زده کړې ده نو جي دا خو استنباطات دي او دا جي استدلالات دي او دا جي دا دي هره مسله قرآن او حدیث کې شته الحمدلله خو چې څوک پې نه دی پوه شوی دا د هغه مشکل دی دا قرآن او حدیث مشکل نه دی چې کوم ملا پې نه دی پوهه نو دا د ده کمی دی که نه کمی د قرآن او حدیث دی کمی د ملا دی کمی د قرآن او حدیث څنګه راغی ته دې نه پوهېږي په حدیثونو باندې یو سړي د حدیثونو سره تعلق نشتي دی به ترې مسلې څنګه راوباسي راویستی شي اته کاله مدرسو کې سبق پړاوی که نه په اتو کالو کې اووه کاله یو سړی فقه وایي رحمت الله علیه هغه به دا وي او پلانی رحمت الله علیه دا قول دی او پلانی رحمت الله علیه دا قول دی او پلانی رحمت الله علیه پې رد کړی او پلانی رحمت الله علیه رای دا وه او د هغه رحمت الله علیه رای صحیح وه او د هغه رحمت الله علیه رای غلطه وه بیا په آخري کال کې ورته دا شپږ کتابونه د حدیثو ده دا چې په شپېته کاله کې سړی نشي پړاوالی دا ورته رامخې ته کې یو کړتې وباسي بیا وایي حدیثونو کې مسلې نشتې تا په یو کال کې په ټولو باندې سرسري تېر شوی سي او مسلې پکې نشتې ته خو راشه کښېنه چې موږ ته وښایو چې مسلې پکې شتې که نشتې هره مسله الحمدلله په قرآن او حدیث کې شته هره مسله الله څه وایي الیوم اکملت لکم دینکم نن ما ستاسو دین پوره کړو پوره څه مطلب دی چې هره مسله پکې نشتې بیا دین پوره دی بیا خو نه یې پوره چې هره مسله پکې نشتي نو بیا خو دین نه دی پوره ها دا جدا مسله ده بعض مسلې قرآن او حدیث کې واضح راغلي بعضو مسلو ته اشاره شوي علما بیا په هغې باندې پوهېږي چې کوم جوور علم ورسره استنباط کوي استدلال کوي سوچ او فکر کوي قرآن او حدیث کې او د هغې نه مسله راوباسي لازم نه چې هره مسله به الله تا ته قرآن کې داسې راوستي چې نوم به یې اخیستی او تا ته به یې ذکر کړي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو چې هره مسله به کې راوړي ده قرآن او حدیث به وړي څوک ګرځوي به یې څوک خو اشاره ورته شوي هغې ته څه شوي اشاره شي لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي چې هر نشه ورکوونکی شی څه دی حرام یو سړی راشي نه د هیروینو نوم پکې شته
د هیروینو نوم پکې شتي یا د نسوارو نوم پکې شتي یا د سګرټو نوم پکې شتي یا د افیمو نوم پکې شتي نه قرآن او حدیث کې داسې مسله ده راځي چې بس هر شی به پکې ذکر عام قانون ذکر شي بیا ته مخې ته پکې ګوره چې کم شی دې سره برابر دي هغه بیا په دې طریقه باندې ځه پوه شوي که نه نو دا خبره مې څه پورې راغستې وه چې حدیثونو کې ټکراو نه راځي الحمدلله په شرط د دې چې صحیح او ضعیف حدیث یو سړی بیانوي نو دا کیدای شي چې ضعیف حدیث د صحیح حدیث سره ټکراو راشي دا صحیح ده کیدای شي داسې چې هلته هغه حدیث ثابت نه دی بیا دلته بله فایده یاده کوي دا خلک چې به شړي د شام ځمکې ته نو ګوره دې کې رد شو په هغو خلکو باندې او دا زموږ په دې عوامو کې دا خبره ډېره مشهوره ده حالانکې دا په صحیح سند سره نه ده ثابت وایي د حشر او د حساب کتاب ځمکه هغه د عرفات میدان دی دا کمزوري خبره ده بلکې د حشر ځمکه او د حساب کتاب ځای هغه د شام ځمکه ده د شام د ځمکه ډېره برکتي ځمکه ده ډېره برکتي ځمکه ده والله دې د هغه ځي په خلکو باندې خپل خاص رحم وکړي او څوک چې د هغوی سره ظلم کوي او هغوی بېګناه قتلوي او د هغوی سره زیاتې کوي رب العالمین د دنیا او آخرت کې تباه و برباد کړي او الله دې هلته امن او امان راولي د شام ځمکه دا ډېره برکتي ځمکه ده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مسجد أقصى الله وي فلسطين باركنا حوله دې غیر چاپېره چې کومه ځمکه ده الله وي ما پکې برکت اچولی د شام هم پاکه ځمکو کې راځي پوخا شام به دغه ټولې علاقې ته وي د فلسطین او لبنان او د نن سبا چې کوم ملکونه یې خواوشا دې ټولو ته به شام وي نو دا ځمکه ډېره برکتي ځمکه ده ډېره برکتي نو هلته به دا خلک را جمع کي په څه طریقې سره به را جمع کېږي دا یو حدیث کې ذکر شوي دي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه یحشر الناس على 3 طرائق خلک به په 3 طریقو سره د حشر د میدان ته بوی کېږي راغبین و راهبین رغبت لرونکي په جنت کې یعنی د جنت رغبت په ساتي یریدونکي د اور نه یو ډله دا شوه و 2 على بعیر و 3 على بعیر و 4 على بعیر و 10 على بعیر دوه کسان په اوښ باندې 3 په اوښ باندې 4 به په اوښ باندې ناسي تر دې چې 10 په اوښ باندې ناسي دا دویمه فرقه شوه وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا درېمه چې ده بس دوی سره به دا اور رواني کوم ځای کې چې دوی قیلوله کوي اور به ورسره هلته پاتې کېږي کوم ځای کې دوی شپه کوي اور به ورسره هلته وي چې کوم ځای کې دوی سحر کوي هلته به اور سحر کوي دوی سره کوم ځای کې چې ماښام کوي اور به ورسره وي د حدیث نه خو یو دا خبره ثابته شوه چې دا اور د خلکو سره نښتی دی هر ځای ته ورسره ځي خو په دې مسله باندې پوه شوئ چې دا خلکو په څه طریقه باندې ځي پوه نه شوئ نه یریدونکي دي صحیح شو یریدونکي نو څه نه مونږه صحیح ده ستا هغه خلکو آخرت کې چې کوم تقسیم دی هغه ذکر کې مونږ وایو چې دا خلک په څه طریقه باندې حدیث لکه چې څو پورې شرح او وضاحت نه شي سړی پرې نه پوهېږي بعضو علماو د دې هسې شرحه کړې ده وایي خلک په 3 قسمه دي یو هغه دي چې ګناهونه او نیکیانې
ګډې وډې کړي نیکیانو د لاسه د جنت امید ساتي او د ګناهونو د لاسه د جهنم نه هېرېږي وایي دوی به رواني پیاده بیا چې کوم اعلی خلک دي چې هغه الله ته ډېر نږدې دي نو دوی به په اوښانو باندې سوارئ وایي داسې به دا خلک راجمع کېږي او وایي دا باقي چې کوم دي بس دا اور به پورې نښتی کله به راولېږي کله په خپاړو کله څنګه او په دې طریقه باندې به رواني صبر که اشکال لږ راځم درس منځ کې تپوس دا درس ټول ګډوډ کوي که چاته څه اشکال هم پاتې شي درس په آخر کې تپوس کوو چا داسې شرحه کړې ده دې او چا داسې شرحه کړې ده چې نه بس دا عام د دې خلکو طریقه ده څوک به په سورلۍ باندې سوارئ څوک به پیاده رواني او څوک به دا اور به پورې نښتی په خپاړو باندې کله به پروت به کله به رواني کله به راولېږي کله به صدیق ستا اشکال ختم شو چې دا عامه طریقه ده خلک به په دې طریقه رواني که هغه هر څوک دي یا به په اوښ باندې سوارئ یا به پیادهی او یا به داسې چې اور به پورې نښتی او کله به راولېږي او کله به پاسي وایي دا عامه طریقه ده په دې طریقې سره به حشر کېږي بعضو علماو داسې ویلي چې دا راغبون او راهبون یعنی رغبت لرونکي دي په دغه حالاتو کې کوم چې را روان دي یېرېږي د هغه څه نه چې پسې د شا نه را روان دي او دوی شاته پرېږدي هغه د اور دي نو د دوی سره د سفر هغه سامان شتي نو بس دوی به ښه په ارام رواني دا اوس لږ د هغې نه واضحه خبره ده یو قسم هغه دي چې دوی چې بس زه دا مخې ته ځي کې رغبت لرو چې اوس هلته ورسو رغبت څه ته وایي چې هلته ورسو غواړي چې دغه ځي ته ورسي او یېرېږي د کوم ځي نه د شا نه ځکه چې شا نه سره روان دي اوره روان دي دا مطلب دی رغبت لرونکي او یېرېدونکي ښه پراختیا ورسره شتي او ښه ښکلی مزل کوي دویم قسم هغه دي چې کله روان دي او کله سورلۍ باندې سورېږي نو کله دوه په اوښ باندې کله درې په اوښ باندې کله څلور په اوښ باندې او کله لس په اوښ باندې بیا دا باقي چې کوم دي دوی پکې راګیر شوي دي د هر طرف نه دې اور راګیر کړي دي او شړي کوم ځای ته شړي د شام دې ځمکې ته نو هغه اشکال ختم شو چې کوم اشکال ستاسې اشکال و چې ته په مخه سر دي شوي نو دا زه څه وایم دلته اشکال ختم نه شو موږ مسلمانانو تذکره وکړه دا اوس چې اخرنۍ شرحه ما وکړه په دې کې دا و چې ما پکې مسلمانان ذکر کړو بوخ باندې چې دا به لازم مسلماني ما دا وایي چې بوخ باندې چې دا به لازم مسلماني زما په دې ما درې څلور اقوال د علماو ذکر کړو د حدیث کې ورته به ونه رسېږي تا که یو ته ناسي یو ته یې ډډه لګولې ده موږ وایو چې دې حدیث کې یو قول دا دی چې دا عام هغه خلک دي کوم خلک چې په هغه ټیم باندې پاتې شوي دي نو په دوی کې بعض هغه دي چې د هغوی سره پراختیا شتي ښه ښکلی سفر کوي بعض هغه دي چې کله روان دي کله په اوښ باندې سورېږي بعض هغه دي چې اور په بدو طریقو سره راګیر کړي دي په دې کې مسلمانانو تذکره وشوه اوس بعض علماء اختلاف دی د علماء د دې حدیث په وضاحت کې یو خبره ته بله ذکر کوم ګوره بعض علما دا وایي چې د اور قیامت کې به راوځي نو ځکه هغوی بیا دا وایي چې قیامت ته خو به ټول خلک راپاڅېدلي
او ارض محشر ته به ټول خلک جمع کېږي نو پای کې به مؤمنان ومي پای کې به جنتیان ومي که نه صرف به جهنمیان را جمع کېږي جنتیان به پکې که نه بی نو ځکه هغوی به داسې تقسیم کوي نو دې حدیث په وضاحت کې اقوال دي د علماو قسمه قسم وضاحتونه کړي مقصدي خبره زموږ څه وه هغه دا چې په څه طریقه باندې به خلکو حشر کېږي یو دا شو چې خلک به رواني پیاده خلک به رواني په سورلو او خلک به رواني کله به اور به راګیر کړي کله به راولي کله به پاسي کله په څه طریقه باندې الغرض دا ټول به شام ځمکې ته جمع کېږي بیا دا اور حقیقي دی که مجاز دی نه دا حقیقت دی لکه بعضو علماو داسې ویلي چې دا د دې اور نه مراد فتنه ده چې دا فتنه به خوره شي په هر ځای کې او نه داسې لرې خبره ده چې دې نه مراد فتنه ده څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا اور دی نو موږ له هم پکار ده چې په دې باندې دقه شان ایمان او یقین ساتو چې دا څه دی دا اور دی حقیقي اور دی او راوځي د کوم ځای نه راوځي به د یمن نه دا اور به په کومه زمانه کې راوځي یو قول خدای دی وی دا د قیامت په ورځ به کېږي دا به کومه ورځ کېږي د قیامت په ورځ بعضو علماو دې له ترجیح ورکړې ده دویم قول دا دی چې نه دا به د قیامت نه مخکې کېږي او اکثر علماو دا قول دی او دا راجح خبره ده وجه دا ده ګوره یو دلیل بیا د ذکر کوم لږ ساعت مخکې موږ وایو چې دا اور به دوی سره ماښام کوي دوی سره به سحر کوي نو قیامت د ورځې باره کې خو داسې نه شي ویلی چې سحر کوي به او ماښام کوي به صحیح ده که نه بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته چې کله د اور خبره وکړه نو هغوی یا رسول الله موږ ته څه امر کې وایي شام ته ځئ چېرته ځئ نو قیامت باره کې داسې ویلی کېدی شي چې د قیامت پر ورځ تاسو چېرته ځئ تاسو شام ته ځئ نو واضح خبره دا ده چې دا اور د قیامت نه لږ ساعت مخکې دی خو د قیامت نه مخکې دی لا دریم قول په کوم دی چې دی انتهایي کمزوری دی وایي د دې نه مراد هغه اور دی چې کوم د جهنم هغه اور دی خو دا قول کمزوری دی والله اعلم د دې نه بعد به قیامت راشي د دې نه بعد قیامت دی چې کله به ځمکه باندې څوک الله الله ویل والا پاتې نه شو نه سجده لګوونکی به نه عبادت کوونکی نه روژه نیونکی نه مونځ کوونکی نه رکوع والا نه سجدې والا نه تسبیح او تهلیل والا نه به څوک د ښه کار امر کوي نه به څوک د بد کار نه منع کول کوي خلک به لګیایي په بازارونو کې به سامانونه خرڅوي را خرڅوي او بعض به په لوبو کې مصروف وي او دوکې دړاکې به کوي په دقیق کې به مصروف وي چې ایکدم به پې د الله امر راشي هغه امر چې د هغې نه به یې واپس کېده نشته امر دا دی چې ای اسرافیله په شپېلۍ کې څه وکړه پوکې وکړه دا هغه پوکې دی چې د دې سره به دا ټوله دنیا او هر څه ختم شي په دې سره د آخرت ابتدا کېږي نو ځمکې په دې مخ باندې به هېڅوک هم پاتې نه شي که هغه انسان دی که هغه پیری دی که هغه ځناور دی که هغه مرغان دي او په دې ټولو باندې به ویر راشي بېهوشي به راشي مرګ به راشي او الله قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې دې خبرې ته اشاره کړې ما ينظرون الا صيحة واحده تأخذهم وهم يخصمون الله وی دا کافران که څه په دې انتظار کې دي هغه چغې ته یعنې اسرافیل علیه السلام هغه شپېلۍ ته یو شپېلۍ د الله وی راوبنیسي دوی او دوی به په جګړو کې لګیایي اچانک به پرې راځي فلا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون داسې اچانک به پې دا قیامت راشي او داسې اچانک به د شپېلۍ د اواز دوی واوري او دوی ته به راورسي چې نه به دوی ته د څه وصیت کولو ټیم میلاویږي او نه به دوی خپل کور ته راواپس کېدی شي
هر څه به پرې ختم شي. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض. ځمکه او اسمانونو کې چې څوک دي مګر هغه چې الله یې وغواړي، په دې ټولو باندې به یو ناشنا یره او بېهوشي به راشي. وترى الجبال تحسبها جامدة. الله وی دا غرونه تاسو ډېر مضبوط تاسو ته ښکاري او دا به الوزي. دا مضبوط غرونه دا به الوزي. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. بیا به هېڅ د تېښتې او د تښتېدو لار به بیا دوی ته نه میلاویږي. فإذا نقر في الناقور. کله چې شپېلۍ ووهلی شي، په دې شپېلۍ کې پوکې پکې وشي، دا هغه پوکې دی چې الله ورته اشاره وکړه. بیا ډېره سخته ورځ ده. فذلك يومئذ يوم عسير. الله وی هغه ورځ بیا ډېره سخته ورځ ده. على الكافرين غیر يسير. کافرانو دپاره اسانه نه ده. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. په دې ځمکه باندې به زلزله راشي، دا غرونه به والوزي، دا غرونه به ریزه ریزه شي. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. په دې ځای کې مې اشاره دغه شپېلۍ ته. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. او شپېلۍ کې به پوکې وکړی شي، نو څوک چې دي په ټولو باندې به مرګ او بېهوشي راشي مګر هغه چې الله یې وغواړي. ثم نفخ فيه أخرى. بیا به پکې بل پیر پوکې وکړی شي، دا هغه دویمه شپېلۍ ده بیا. فإذا هم قيام ينظرون. نو ټول به راپاسي بیا دې حالاتو ته به ګوري، هغه بیا د حساب کتاب ورسي. نو ځکه الله بیا مخکې څه وایي؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. او رڼا به شي ځمکه په رڼا د رب د هغې سره. وأشرقت الأرض بنور ربها. لکه چې الله به حساب کتاب له به خپله راشي. وضع الكتاب، عملنامې به ټولې راویستی شي. په بل ځای کې الله څه وایي؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. کله چې په دې شپېلۍ کې پوکې وکړی شي. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. او په دې ځمکه باندې به ناشنا زلزله راشي، دا غرونه به ریزه ریزه شي. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. د قیامت ته زلزله الله وی دا لویه خبره ده. دا ځمکه به په ناشنا طریقې سره خوځېږي او دا غرونه او دا هر څه به الله ریزه ریزه کې ختم وي. فیومئذ وقعت الواقعة. او په هغه ورځ به او واقع کېدونکې خبره چې هغه قیامت دی هغه به واقع شي. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. د اسمانونه او د ستوري او د نور او سپوږمۍ د هر څه به الله ختم کړي. یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، د ابو هریره رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت به دومره اچانک راځي چې دوه کسان به لګي د یو بل نه به سامان اخلي او دوی به دا کپړه خوره کړي. دوکاندار به کپړه راغستې هغه به خوره کړي، دا بل به یې ګوري. نو دوی بله به پوره کړي نه او کپړه به یې راټوله کړي نه او قیامت به پرې راشي. او یو سړی به لګي پۍ به یې له شري هغه به کور ته راوړي، خوشحاله دی چې پۍ به وسکم. نو ده به لا پۍ خولې ته کړي نه چې قیامت به پرې راشي. یو سړی به ډوډۍ ته بنایسي او نوڼۍ به روالي او خولې له به یې داسې وړي
او دغه ټیم کې په قیامت راشي هغه نړۍ به دغه شان پاتې شي نو دې اچانک به قیامت راشي او دې سره به دنیا ټوله ختمه شي او دا هغه ورځ ده چې بیا عظیم ورځ ده او په هغه ورځ باندې به الله سبحانه وتعالی قیامت په ورځ باندې به الله حقایق راښکاره کوي او الله به فیصله کوي د هغه څه چې څه په دې دنیا کې روان دي د دنیا چې الله پیدا کړې ده الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله دا مرګ او ژوند چې پیدا کړی صرف دې دپاره پیدا کړی چې راښکاره کړي هغه څوک او پته ولګي د هغه چا چې څوک ښایسته عمل کوي نو د دنیا کې چې څه روان دي او دا موږ څه کوو او ته څه کوې او هغوی څه کوي دا ټول چې دي زاړه راتلونکي وسني دې ټولو پته به د قیامت په ورځ لګي ځکه د قیامت ورځې ته یوم الفصل ویلی شوی د قرآن کې یوم الفصل څه معنی د فیصلو ورځ په هغه ورځ به فیصلې کېږي په هغه ورځ به حقایق راښکاره کېږي په هغه ورځ به پته لګي چې د خلکو چې به څه کې اختلافات جوړ کړي په دې کې په حقه څوک و په دې کې په ناحقه څوک و د هغې به پته لګي په دغه ورځ باندې به ستا د ژوند تا چې څه کړي دي هغه ریزلټ هغه عملنامه هغه به تا ته میلاویږي یا په ښی لاس او یا په ګس لاس ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې دغه ورځ خپلې مخې ته ساتئ صرف د دنیا نه چې ته پکې ژوند تېری او خبره ختمه شوه زه دې خلکو ته وګورم دې بعضو ته والله چې حیران شم ورته دې بعضو دې دنیا له سم زور ورکړی لکه د سره چې په ده باندې مرګ راځي نه او د سره چې د سره څوک لیدلی نه چې هغه مړی شوی دا په دې نږدې کال کې څومره خلک زموږ نه مړه شو لاړو او په مخه موږ خبره ورو مړه شو مړه شو مړه شو مړه شو ولې ته به پاتې کېږي د قیامت ته ورځو په تا نه راشي دا نښې موږ د قیامت ته بیانولي دا سره پاسه کال پکې موږ لګیو د سره مزې اخیستو دپاره بیانېدي خو دې دپاره بیانېدي که نه چې یو لوی ورځ را روان ده د هغې دپاره تیاری پکار دی که نه بس راشي او درس کې کښېنه خبره کلی کې ویلي که او که یادې یادې که او بیا روځي یاره ډېر مزېدار بیان مقصد څه و د دې بیان ولې د قیامت ته علامات بیانېدو ولې دا نښې بیانېدي د علامات او د نښې د ټولې دې دپاره بیانېدي چې داسې ورځ را روان ده د هغې دپاره تیاری کول پکار دي داسې ورځ را روان ده یوم یقوم الناس لرب العالمین په هغه ورځ چې ټول خلک به الله ته ودرېږي ته تیار یې الله ته ودرېدو ته دا سوال د ځان نه وکړه ته تیار یې الله ته ودرېدو ته وقفوهم انهم مسئولون الله وی ودروي دا ټول خلک ټول نه به تپوس کي دا زما ستا ایمان دی چې د قیامت په ورځ به زموږ نه زموږ ایمان دی چې الله به موږ بیا راپاسوي ایمان دی ټولو که نه دی ولې به موږ راپاسوي سوال به کوي په سوال هم ایمان شتي که نشتي په سوال هم ایمان شتي که نشتي نو چې ایمان هم شتي جواب شتي تاسو سره د سوال دا کوم سوال چې الله کوي د دې جواب به درسره وي چې تیاری هم کړی چې الله دې نه تپوس وکړي چې ولې ته به ولې څه جواب کې نو چې د ولې تپوس یا برباد شو نو بیا محنت ولې نه کوئ که صرف دا خبرې د خولې دي صرف ایمان خولې پورې یاره غټه ورځ را روانه ده غټه را روانه ده خو څه به کې څه دي ذخیره کړي دي څه دي جمع کړي دي که نه سهار نه ماښام پورې دنیا او دنیا دنیا او دنیا او غټه ورځ را روانه ده په دې غټه ورځ به ته الله له حساب د دنیا ورکوې که څنګه د پیسو حساب وله ورکوې دا به ورته وایي چې ما مزدوري ډېره کړې ده که نه دا به ورته وایي چې ما بچي ډېر ښه ساتلي که نه دا به ورته وایي چې سعودي عرب کې مې مسافري کړې ده او بل ملک بل ملک کې دا خبرې ټولې سیټ ته کېده د الله دپاره دې څه کړي دي صرف 5 وخته مونځ د 5 وخته مونځ هم ګډوډ دی 5 وخته مونځ هم دغه حال دی نور دې څه کړي د دین دپاره څه قرباني دې ورکړې مال دې لګولی حساب وکړه د اوسه پورته څومره مال د الله په دین لګولی ځان سره حساب وکړه ځه ته صرف دا حساب د ځان سره وکړه د اوسه پورې تا څومره مال په بچو او په خپل کور لګولی دی او څومره مال دې د الله په دین لګولی دا تپوس د ځان نه وکړه نن ته څه چې ما بدن ستړی کړی د الله د دین دپاره تپوس نن د ځان نه وکړه څومره دې ستړی کړی دا بدن
ما ته یو کس داسې وښایي چې د الله په دین کې زخمي شوی کوم دی کس څوک زخمي شوی د الله په دین کې څوک د الله په دیندارۍ کې د هغه په بندګۍ کې ستړی شوی دی دومره حده پورې لګیا شوی د چا خپې چودلي د قیام اللیل نه د چا جبه ستړې شوې ده د چا او داسې ډېر سوالونه یو کس ما ته وښایي که اوس مې تپوس وکړي چې کوم یو په مزدورۍ کې زخمي شوی دی ټول به زخمي شوي څه دې کړي د الله دین دپاره صرف په دې خوله باندې مرګ را روان دی صرف په خوله باندې قیامت را روان دی پیسې نه لګومه وخت نه ورکومه بدن نه لګومه بچي نه قربانومه بچي به ټول انګلیش وی بچي به ټول دنیا وی ښځه نه قربانومه ښځې نه صرف مزې اخله په طلایي کې او د شپې نور نه د دین سره کار شتي نه ورته دین ښیي نه ورته عقیده ښیي نه ورته الله ښیي نه ورته الله پیغمبر ښیي دا ښکلې دینداري ده غټه ورځ را روانه ده غټه ورځ را روانه څه خو وکړه که نه مال ولګوه بدن ولګوه بدن خاورې کا حدیث کې څه دي هغه عرش ته سوري لاندې چې به ودرېږي وشاب افنى حیاته وشبابه في طاعة الله هغه ځوان چې خپله ځواني خاورې کړې ده د الله په بندګۍ کې ستا ځواني تا په څه کې خاورې کړې تا خو ټوله ځواني په مزدورۍ کې خاورې کړې ده تا خو ټوله ځواني په ټیک ټاک کې او په پبجي کې دې خاورې کړه لاړ شي فیسبوک کولاو کې دغه ټیم کې د الله یاره نه وي صرف د دین خبرې په جومات کې کوه صرف د دین خبرې په جومات کې کوه دینداري په جومات کې دینداري صرف په درس کې بیا چې فیسبوک کولاو که جنکوت هم ګوره سندرې مه وره ډمتوب هم ګوره هر څه ګوره بیا جایز دي او یاره لویه ورځ را روانه ده بس الله دې رحم وکړي د دې لویې ورځې نه ته دومره نه یېرېږې چې فیسبوک کې حرام شي نه ګورې نور له پاتې څه شو موږ که په ځان باندې حرام شی بند کړو په دې کې پیسې لګي پیسې پکې لګي وخت پکې لګي بدن لګي څه قرباني لګي هغه چې څه قرباني پکې نه لګي هغه قرباني موږ نشو کولی دا قرباني له پرېږده چې ته بدن ولګې او دا قرباني پرېږده چې ته پیسې ولګې او دا قرباني پرېږده ته وخت ورکړي وخت ورکړه د الله دین له څه وخت به ورکړي بعض وایي ده بس پلاني نه ښیم 5 وخته لمونځ کوو که ورته وایي چې راشه وروره 1 ګنټه درس 50 منټه درس 100 عذرونه به بیان کړي 100 عذرونه به دې بیان کړي ورته وایي راشه نن د کرکټ میچ ګورو ورب الکعبه که د سره 10 ګنټې کرکټ ته کښېنه زما نوم به بدل کړي 10 ګنټې که دې فیسبوک ته د شپې چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري او دې طلایي ته وخیږي که دې د شپې ګنټه فیسبوک ته نه کښېني زما دا نوم بدل کا ګنټه خو ما ډېر کم ووایي او سهاره پورې ناست وراشه ورور درس قرآن او حدیث به واورې که نه ښه پوست قالین دی ښه ایسیان چلي ښه پنکې چلي ښه هر څه برابر دي قرآن او حدیث واوره دا خو لا فري دی لکه قرآن کې الله ډېرو ځایونو کې دی پیغمبر ته ویلي پیغمبره دې مشرکانو ته ووایي چې تاسو نه څه پیسې خو نه غواړم دا خو له د دعوت څه روان دی پرېږده او دا حل دی او که داسې ووایي چې کوم کس چې درس ته راځي هغه به 100 ریاله ورکوي الا من رحمه ربي بعض هغه به ویني چې الله پرې رحم کړی هغه چې د ډېر نادرن لږ ډېر نادر ډېر ښه مبالغه پکې کومه ښه مبالغه پکې کومه نو پرېږده هغه کې دا حال دی موږ د الله دین له وخت نشو او یاره غټه ورځ را روانه غټې ورځې لپاره څه کول غواړي دا دومره علامات چې بیان شو سره پاسه کال موږ لګیا یو دا به کېږي او دا به کېږي دا به کېږي او دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي ولې بیانې ته موږ ته دا دې دپاره یې بیانومه چې دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي په دې پسې به یو غټه ورځ راځي او تا سره به حساب کتاب کېږي ټول دې دپاره بیانوو موږ دې دپاره نه دي بیان کړي چې هسې بس راشه خون والو زما صفت وکړه مه زما صفت کوئ مه زما د بیان صفت کوئ او نه د چا نه پیسې غواړو نه چاته څه خدمت وویلی
چېرې ته به درس راځي خو دا خدمت به کې نه صرف دا وایو چې دا چې موږ بیان کړو دې دپاره چې دا د قیامت علامات دي موږ وایو اخرنۍ علامه څه ده اخرنۍ نښه څه ده د یمن نه به اور راوځي نو دې نښې پسې څه دي قیامت دی نو په قیامت کې څه دي حساب کتاب دی حساب کتاب له ځان تیار کړئ دې دپاره یې بیانوو دا ټوله خبره مې دې پورې راغستې وه چې په هغه ورځ الله ته مخامخ کېده دي تپوس به د مال کېږي تپوس به د وخت کېږي تپوس به د بچو کېږي تپوس به د ځوانۍ کېږي تپوس به د دې هر څه کېږي فوربك لنسألنهم أجمعين الله وی اے پیغمبر ستا په رب مې دې قسمې د دې ټولو نه به تپوس کوم الله وی الله چې بغیر قسمه خبره وکړي هم پوره ده قسم وخوړو او قسم په ځان وخوړو فوربک اے پیغمبر ستا په رب مې دې قسمې چې دې ټولو نه به تپوس کوم یالله د څه تپوس به کوې عما کانو یعملون د هغه اعمالو په باره کې کوم چې دوی په دنیا کې کړي دغه ټول تپوس به ترې کوم نو دغه ورځې دپاره تیاری پکار دي دغه ورځې دپاره محنت او کوشش په دې سره زموږ د مبارکه سلسله اختتام ته ورسېده او دې سره زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه دا درسونه او دا محنتونه قبول کړي الله سبحانه وتعالی دې د آخرت هغه لوی او سخته ورځ دې الله موږ ته اسانه کړي او الله دې په هغه ورځ موږ سره آسان حساب کتاب وکړي او الله سبحانه وتعالی زموږ عملنامې موږ له په ښه لاس راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په پل صراط باندې تیر کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د نیکیانو تلې درنې کړي او الله دې د قیامت په ورځ زموږ مخونه سپین کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو نه راضي شي او کوم مؤمنان چې مړه شوي دي خصوصا زمونږ د چا چې مور پلار مړه شوي دي رب العالمین دې د هغوی سره د رحم او کرم معامله وکړي او الله دې هغوی ته د آخرت سختۍ اساني کړي هذا وبالله التوفیق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين